دقا قوم سوکو دا د لوط علیہ السلام قوم لوط پریوتوی او دوی ته چې کوم پیغمبر راغلو داغلو حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام روارو د ابراہیم علیہ السلام یو ورورو داغلو حاران دا حاران بچیو او په حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان راوړیو. ابراہیم علیہ السلام ته چې کله الله رب العالمین وی توس هجرت کا نو ابراہیم علیہ السلام د عراق د موصل خار نا د بابل خار نا را روان شو او هجرت یې وکړ. نو په دې هجرت کې صرف 3 کسان، یو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی مبارکہ حضرت سارا علیہ السلام او 3 نمبر دارواره حضرت لوط علیہ السلام. دا 3 والا د بابل خار نه را روان شو د عراق نه شام ته راځي. خدا د ابراہیم علیہ السلام تربیت یافتو ابراہیم علیہ السلام سره وګرځیدو. نو چې د عمر 40 کاله شو نو په دغه لاره کې ولا الله رب العالمین حضرت لوط علیہ السلام لا نبوت او پیغمبري ورکړه. پیغمبری او نبوت ډیر لوی شان او ډیر لوی مقام او ډیر لوی منقبت دی، خو د پیغمبرۍ کا ډیوټي بیا ډیره زیاته سخته ده. نو حضرت لوط علیہ السلام له چې الله رب العالمین نبوت او پیغمبري ورکړه نو ورته اوس پته یو قوم ته ورځي او یو خار ته یو ملک ته ورځي. کوم خوا به ځم یا الله؟ وی لال بشي او د اردن مشرقي علاقه کې یو 15 خارونه دي چې په قرآن شریف کې وته الله رب العالمین مؤتفقات ویلي دي. 15 خارونه دي، والمؤتفقات او والمؤتفقات دواړه الفاظ راغلي دي. دغه 15 خارو ته لاړ شه، د دغه یو دارالخلافه د هغې ته وایي صدوم، هغې صدوم ته لاړ شه او هغې خلکو له دعوت ورکړه. حضرت لوط علیہ السلام دغه قوم ته راغی چې قوم تراغی او دقی علاقو تراغلی نو دقل تخلق وسیدل او رب لا یزال دقی خلق لناشنا و عجیب نعمتون ورکڑی. سرسبز و شاداب دا شام علاقہ قاسم قرآن شریف کے وطا اللہ سرسبز و شاداب ویلی دا خدا 15 خارا چکم بودا بلشن سرسبز و شاداب دا میوو باغونا دا غلو پٹی او د دنیا چې څه نعمت او هغه د قوم له الله ورکړو او د میوو څه پوزیشنو نو تاسو ټول وګورئ تفاسیر د میوو هغه فراخي دومره وا چې یو کس په باغ ته ننوت او په سر به ټوکرې کېښود او د یو سر نه بل سر ته وته نو د راشکولو حاجت نو هغه څانګې دومره ډکې چې هغه ټوکرې به په خپله ډکه شوه. دا نعمتون اللہ رب العالمین دقی قوم لورکو میوے دانے. حضرت لوط علیہ السلام دے قوم تراغی پا دے قوم کی دعوت و تبلیغ شروع کر. دے قوم بس گناہ کولا نو قرآن شریف کی داغی طول گناہونو ذکری لے مختلف صورتونو کی حضرت لوط علیہ السلام واقعہ راغلے دا یو زیکی ندا دو زیکی ندی تقریبا 10 زیلو کی دا واقعہ راغلے. قومی پا سلور غٹو گناہونو کی نورم دیر گناہونو پا سلور غٹو گناہونو کی مبتلاو. یو گناہ شرک وا، دویم نمبر گناہ پا شدم سپارہ کی وی وتقتون السبیل شکمار شک بے کھونے وتأتون فی نادیکم المنکر. دریم نمبر گناہ غټه داوا چې گناہ بے کولا برسرعام بے کولا خکارا بے کولا او دا خکارا گناہ متعلق نظر خبر کولا. او سلورم نمبر گناہ پاک سوا سلورم نمبر گناہ پاک آغا گناہ وا چې په مخ د کائنات کی د دقی گناہ جوړون کی داخل کو یو او دویم نمبر دا چې په مخ د کائنات کې دا ګناه د دوی د مخ کې چا نه وکړي دوا
او دریم نمبر دا دی چې په مخ د کائنات کې دا ګناه د ځنګل زناور هم نه ده کړې، انسانان خو پرېږده، زناور یې نه ده کړې. او ګناه څه وه؟ هغه د هلکانو دا کار و، لواطت یې کو، د هلکانو دا ګناه به یې کوله. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم ته راغی او ورته وایي انکم لتأتون الرجال، دلته خو داسې دي او بل ځای کې انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر. تاسو یو شرک کوئ، بل لارې شو کوئ، بل ښکاره ګناه کوئ، الله نه ویریږئ دا ګناه مه کوئ. دې قوم ونه منلو، هغه ګناه یې کوله. حضرت لوط علیہ السلام جواب کوا، فریادم کوا، زورم کوا، منتم کوا. دا غوی جواب بسو وی تا ځان ډېر پاک ګڼلی دی او موږ نه سم شه، کو موږ نه سم نشو لئن لم تنتهي یا لوطو لتكونن من المخرجین. جلاوطن کو دی دلتم دی قالوا اخرجوهم من قريتكم، و باسم دی دی کلی نمو باسم گرو جلاوطن کوم دی منگ نسم شا. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تلگیو خو نسمیدن او خطرناک گناہ کے مبتلا لکانو دا گناہ یار شکولم لوی گناہ دا شکمار. قرآن شریف کی پشپگل سپارہ کی تاسو ویلی دی داغی بیانم اوریدلی دی چی شکمار سر بس چل کے شکمار سرا چې کوم شوکې کوي ډاکې کوي رب العالمین وی رویه نیسي. شپږمه پاره کې تاسو دا بیان اورېدلی دی شوی دی. لاس او خپې ته پرې کې وجود یې ټوټې ټوټې کې د شکمار. او دا م یاد ساتئ کوم سړی د باندې شوکه کوي، کوم سړی د باندې غلا کوي، نو که تا ورسره مقابله شروع کړه او ځان دې ته بچ کو او دغه سړی دې مړ کړه، نو دا مردار دی او د ده په دې مرګ به الله تا نه نیسي. قتل څومره خطرناک څیز دی، خو د شکمار او د غل سړي په قتل الله تا نه نیسي. او دویم نمبر کو تی وجلې مړې کړې، نو رسول الله مبارک وایي ستا مرګ د شهادت دی. نو شوکه عظیمه ګناه ده، تاسو یو دې کې مبتلا. دویم نمبر ښکاره ګناه به یې کوله، ښکاره کل عام. او کل عام گناہ اسم خطرناک چیز دی، گناہ خطرناک چیز دی. دا کل عام گناہ متعلق رسول اللہ مبارک فرمائلی دی کہ اللہ و زما امت اکثر گناہن و علامات کی وإلا المجاہرین کم خلق چخکارا گناہ کے اخکارا اللہ بنی ماپ لکی، اللہ بے انہیں بکی کار گناہونه موږ څومره کو تاسو وګورئ، قدم په قدم کار ګناه ده، قدم په قدم کمه مرته وي. نو دا سخت ګناه ده. او دریم نمبر دا هلکانو دا کار بچه‌بازي، لواطت، اغلابازي چې ورته وایي دا سخته ګناه ده. د دې نه د ځنګل زناور هم ځان ساتي او شریعت کې سخته سزا د دې لپاره راغلې ده، سخته سزا ده. دومره سخته سزا په یو ګناه هم نشته چې څومره په دې ګناه باندې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې خدا شی نو شوی، دا نو شوی. نو رسول الله مبارک صرف هغه تاسو 15 څلورمه پاره کې وي چې واللذان یاتیانها منکم فآذوهما، سخت تکلیف ولا ورکړي. او رسول الله مبارک وي فقتل قاتل دا کم چې فاعل او مفعول لی دا دواړه وجه چې کم دا سړی کار کوي دا مو وجه چې چا سره کېږي دا مو وجه. او بیا به کې مختلف ائمه حضراتو دغه کړي چې دا سخت ګناه ده. نو بعض علما وایي چې دا دې ګناه د زناکار ګناه ده، چې زناکار له کومه ګناه سزا ده دلم دا ورکړي. او بعض علما وی چې نه د غرب نه راوغورځوي، سخته سزا ورکړي چې دا ډوب په پته مونږ نه لګي. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په وخت کې دغه شان یو چل شو، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین ولرانه وی دا کسان راولې او دوالو ته تیلی ورته کې وی سوځي او د مسلمانانو مقبره کې مخه. دا دومره عظیمه او سخت ګناه ده. او دې کې نن
ډېر په هغه سړي د دې بیان هم نشي کولی، شرمېږي پې، خو چونکې قرآن شریف کې بیان راغلی نو ځکه یې راته کومه. نن زمونږه بدقسمتي دا ده چې دا امت او زمونږ دا خلک په دې ګناه کې ګوره ډېر سخت مبتلا دي، بچه بازۍ کوي او د هلکانو په دې کارونو کې سخت مبتلا دي او ګناهونه برسرعام کېږي. دا تاسو وینئ سخته ګناه ده، الله قهر ته دعوت ورکول دي، دا مې هلک ساتلی دی او دا مې پلان کې، او په هغه د دنیا پیسې لګوي او بل ته وایي د ده ته بسنی او دا مال ساتلی چوپ کړي وي. نو دا ډېره سخته ګناه ده، عظیمه ګناه ده. تاسو نن د هغې هغه سزا وورئ، بیا به درته پته ولګي. تاسو د درې قومونو سزاګانې وورېدې بل شان وي. نن د دې قوم سزا وورئ چې د هلکانو د بې حیایۍ او د فواحشۍ دا کارونه یې کړي دي، الله ولک څومره سخته سزا ورکړې ده. نو دا کارونه او دې شروع څنګه کړې ده، شروع د دې وورئ، د دې شروع څنګه شوې ده. علماو لیکلي دي چې شیطان دوی به داسې غرونو ته لاړل کارونو له، نو شیطان حرامي ورته داسې چل وکړ چې شپېلې او میوزک به یې ورته و، شپېلې او دا میوزک به یې ورته و، ګانې بجانې به یې ورته غږولې او دمبازي به یې ورته کوله، بس هغې کې به دوی په جوش کې راغلل. نو بس په یو بل به یې شروع وکړه. نو لګیو دا ګناهونه خصوصا د هلکانو را دغه به یې او چې کله بیا هغه هلکانو ګیرې رالې نو شیطان ورته دا ګیرې وخوړې. دا ګیرې خورول د دې لوط علیه السلام د قوم نه راغلي دي. دا د لوط علیه السلام د قوم نه د ګیرې خورولو دا کار راغلی دی. دا د حرامیتوب دا سترګې چې وایي چې سترګې ورته دا د لوط علیه السلام د قوم کار دی. او دا چرګان او مړزان جنګول دا د لوط علیه السلام د قوم کار او دا کمترې ساتل دا د لوط علیه السلام د قوم کار. دا باقاعده علماو لیکلي دي. نو حضرت لوط علیہ السلام دې قوم ته راغی چې تاسو د دې نه ځان وساتئ، که نه ساتئ دا الله عذاب به راشي، ویرا دي شي د الله عذاب. دوی ورته داسې ویلي دي. 14مه پاره کې را روان دي چې که ته په دې خپله وینا کې رښتیا یې نو راوله د الله رب العالمین دا عذاب. لوط علیہ السلام دې خپل قوم ته وایي تاسې مه وایئ، ورې الله رب العالمین به م رونیسي، او چې کله رب رونیولې ګوره بیا د رب هغه نیوکه ډېره سخته ده، خو دوی نه منل. بس الله رب العالمین د عذاب فیصله وکړه. نو د عذاب فیصله څنګه وشوه؟ حضرت لوط علیه السلام دا قوم چې الله غرقو نو د دې لپاره الله فرشتې راولېږلې، 15 شپږ فرشتې وي، یو پکې جبریل علیه السلام. قرآن شریف په 12مه پاره کې بیان دی ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. ابراهیم علیہ السلام لا والله فرشتې راغلې، سلام یې ورته وکړ. ابراهیم علیہ السلام جواب ورکړ وی څوک یې وی مېلمانه یو. بس ابراهیم علیہ السلام زر ولګېد او غون سقي یې ولا لال کړ. ابراهیم علیہ السلام مېلمان نوازو او ولې رود کو ورته کېښوده، چې ورته کېښوده خو فرشتې خوراک یې نه کو. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وجس منهم خيفة. ابراهیم علیہ السلام چې هغوی تسخی کې خو د بس هغوی به طبق به کتله او لاس یې ونه چې لاس یې نه د ابراهیم علیہ السلام په وخت کې یو دا کارو خبره مشهوره شوه چې چاته به د چا بده اراده و د هغه د کور خوراک پې نه کو. ابراهیم علیہ السلام ویریدو چې دوی په بده اراده راغلي دي. فوجس منهم خیفه، نو ویریده. نو قالو دوی فرشتو ورته لا تخف، مه یریږه، وایي موږ فرشتي یو. څنګه راغلی یې؟ ان ارسلنا الى قوم لوط، د قوم لوط د بربادۍ دپاره راغلي یو. یو دې راغلي یو، دیم نمبر دې له راغلي یو چې تاله الله زوی درکوي، تاله الله رب العالمین بچی درکوي، او د هغې بچي نوم به اسحاق وي او د اسحاق د بچي نوم به یعقوب وي. دا زیری له درکو. ښځه یې هخوا ولاړه وه، هغه خو شنډې وه، د اولاد نه بلکل ناامیده وه، هغه په خندا شوه، فضحکت په خندا شوه. فبشرناه بإسحاق ومن وراء قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. زه خو شنډه یم او ابراهیم علیه السلام بوډا دی، زوی به څنګه کېږي؟ فرشتې ورته وایي دا د الله فیصله ده، دا الله تا ته زیری درکړي دي، الله فیصله کړې، دا خو د الله رحمت دی، تاسو د الله د رحمت نه ځای کېږي. وایي بلکل ټیک ده. وایي دویم نمبر خبره څه ده؟ وی دیم نمبر دا ده چې موږ د قوم لوط د بربادۍ دپاره راغلي یو.
ابراهیم علیہ السلام فرشتو سره په جګړه شو، چېرته زما واره ورغلی دی او هغه دې پکې هغه ورته واعظ او نصیحت کوي اوبه مني، وایي نه 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 بس الله فیصله کړې ده یا ابراهیم اعرض عن هذا اخوشه انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب يوم، بس فیصله شوې ده د هغوی د بربادۍ. ابراهیم علیه السلام بیا دوی ورغلل، د لوط علیه السلام ور یو ډبو فرشتې ورغلې، خو څنګه ورغلې دا قرآن دی ګورئ، د ښکلو مزیدارو کم عمرو هلکانو په شکل ورغلې، چې ورغلې ور یو ډبو لوط علیه السلام راووته، چې ویې کتل اوس 15 خشته هلکان ولاړ. نو قرآن شریف کې الله وایي ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. او دا خو نن ډېره سخت امتحان ورځ په ما راله، تا خو خشته هلکان دي. وجاء قومه يحرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هغوی خو په دې ګناه کې مبتلا دي. اوس د الله شان ته ګوره، د الله فیصلو ته ګوره، د الله تقدیراتو ته ګوره. د حضرت لوط علیه السلام اولوالعزم پیغمبر خو ښځه یې کافره وه، بیبي یې کافره وه. اوس بعضې خلک دغه کې هلکه وایي پلانکې ډېر ښه سړی دی او زوی یې داسې دی، نو بس دا خو د الله فیصلې دي، د الله تقدیرات دي. لوط علیه السلام پیغمبر ښځه یې کافره، ابراهیم علیه السلام پیغمبر نار یې کافر، نوح علیہ السلام پیغمبر زوی کافر. دا خو د الله رب العالمین یو شان دی، یو مقام دی، فیصلې دی الله الصمد ذات دی. نو دا قسمه دغه مه کوئ، بس دا هدایت دا د الله په اختیار کې دی. چې هلکان کور ته رالل، ښځه خفې شوه، وی دا خو هلکان دي، منډه منډه لاړه خپل قوم له وی چېرته ګرځئ راشئ، هلکان خو موږ کرې راغلي دي کوم لیدل. نو په مخ د کائنات کې داسې خشته هلکان شته نه. قوم یحرعون الیه رامنډه کړې، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، مخکې نه په دې ارامیتوب کې مبتلا وو. بس دوی ته یې ور وډابه، لوط علیہ السلام ور بند کو، چې ور یو ډبو قال یا قوم، ور یې مات کو دې قومي او دننه لاړل، اوس هلکان دخلته خشته ناست. لوط علیہ السلام ورغی او په جلا شو قوم ته، قوم ته وایي دا زما میلمانه دي، میلمانه د خدای خاطر کې دوی ته څه مه وایئ، او هؤلاء بناتي دا ستاسو لوڼه، دا زما لوڼه دي، دوی سره خشته نکاح کې په طریقه باندې چې څه د شریعت طریقه ده، او د دې میلمنو په مخ کې ما مه رسوا کوې، ولا تخزني فی ضیفی، ما مه رسوا کوې دې میلمنو ته. الیس منکم رجل رشید، هوښیار کس ته کې نشته. اوهو دا رامیتوب په جال کې چې کله سړی مبتلا شي که نه، او د بېغیرتوب په جال کې کله سړی وخیږي، نو بیا هغه په هر څه باندې ورتېر شي. اوس هم دا دی او مخکې هم دا دي. دوی ورته څه وایي؟ وایي لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید. وایي لونو سره اندکار نشته، هلکانیان یو، هلکانو کار تا ته پته نه ده، موږ دا کار. دقې وخت کې لوط علیه السلام په دې سر داسې لاس کېښود، وی قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى رکن شدید، کاش چې نن ما سره خپل قوم وي، کاش چې نن ما سره طاقت وي، زه د دې میلمنو په مخ کې رسوا کېږم. الله رب العالمین فرشتو ته ورشئ د لوط علیه السلام یاره لر کې او وکړه ورته خبرې فرشتو. فرشتې ورته څه وایي؟ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، من دا اللہ پرشتی بیاریگا لن یصلوا الیک، هرگز دوی من للاسم نشرو. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. بعض لکور موزا او خپل اهل چې سره کوم مسلمانان دي دا مباسه اشاب ګورې نه څه چل دی، دا خلک بربادو تبا کو کله تبا کې اوس سار
ساروی ډیر لري دی لوط علیہ السلام وتری راکاګه پی او تبو بربادی کا یو خو مال له چولی دي فرشتي وته الیس الصبح بقریب سبا را نږدې دی پروا مه ساته او به ویني فرشتي ځان په خپل فرشتو حالت کې راوستو او دقه کسان چې کوم وی حضرت جبرئیل علیہ السلام په وزر داسي اول وجودونه نیم دی وخت لاله نیم دی وخت رااله او حضرت لوط علیہ السلام تعالی وی اوزا ټول به تباکو په شابه نه ګوري خزبه صرف خزبه دی پاتې کیږي هغه ځان سره خزم روانه کوي په شابه نه ګوري خزه په شا قوم ته قتل ال تپکان راغی هغه مړکړه او د نور قوم متعلق الله رب العالمین سوی وی فلما جاء امرنا جعلنا عاليها اول به جبريل علیہ السلام چغواله دا عذابونه ورخه ومن بيبي حضرت جبريل عليه السلام فاخذتهم الصيحة مشرقين سورة نسمة سپارة یو مضبوطه چغه پیواله چې چغه پیواله بیا پی الله زلزلہ راوسته نو دریم نمبر عذاب الله دا وصف فجعلنا عاليها نو دی پینزو والو خارو تا چی یو لاکا بادی و جبریل علیہ السلام و تپر و علم که نو عالیها اوچته که نو سمری اوچت که طول علماء لیکلی دی وی دومره دا قوم اوچت که چې د دوی د سپو د پیشوګانو اوازونه پرشتو په اسمان کې واورېدل نو صاف الها سلورم عذاب دو شو چې دا ځای نه راخطا کړل نو 1500 غزه په ځمکه کې دنه بوتل وامطرنا عليهم حجاره من سجيل او د پاسه په الله د کاو باران وکړ د کاو باران په الله وکړ او الله ځمکه سره یو شان کړل او د پاسه په الله دریاب روخي جو او هغه دریاب کم دریاب دی نو هغه دریاب تقریبا چې د نن نه تقریبا د حضرت لوط علیہ السلام واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سلورنیم زره کاله مخکې تیره شوې ده سلورنیم زره کاله مخکې او هغه د سلورنیم زره کاله هغه شو او تقریبا 2000 زره کاله د رسول الله مبارک شو پینیم زره کاله شو او ننم د حضرت لوط علیہ السلام د قوم د تباہی او د بربادی ځای ننم موجود دی بحر میت بحر مردار ډیډ سیډ وتوي په دې ګوګل ورکه ننم هغه اوبا اکشان پینځنیم زره کاله مخکې چې کومه اوبا داوی په عذاب باندې کا کول شي هغه وبنن موجود الله به ابو برباد ولی دا ګناه کوله دا خطرناک گناہ درلو اللہ وی وما هي من الظالمین ببعید دولسم سپارہ کرا روان دی ورسم شی اللہ وی دا عذاب زما دا ظالمانو نا گوری لری ندی و ظالمانو دا سیزون شروع ننمم پی دا عذاب راوان نو دا اللہ دا قهر و دا غضبنا یرا پکار دا نو دی آیاتونو که اللہ رب العالمین دا دی بیان کر ولوطن او اید دوالو جانو سردارا واقعا دا لوط علیہ السلام دویتا بیان کا ولوطن لوط علیہ السلام را لگلو دی قوم تا از قالا پاغ وقت چوی لوط علیہ السلام لقومی اخبر قوم تا اتأتون الفاحشتا آیتا تاسرا تکرری الفاحشتا بے حیائی کارتا ما سبقکم چندرم بیشری بها پدی کار باندی من احد من العالمین یوم پا تمام کائنات کے داستا صدلا سویجاد دے کار گناہ صدا انکم بیشک تاسو لتأتونا راتکوے الرجالا علکانتا شہوتا پشہوت بانی او دا خپل دا ضرورت دا شهوت دا پارا اللہ یو لار خولی دا چی اغا دا نکاح دا دا زنان سری دا نو تاسو اغا پریخی دا من دون النساء سوا دا زنانانا زنانم پریخی دی او دا لکانو دا کارم شروع کردی بل انتم قوم بلکہ تاسو داس یو قوم مسرفون چی دا حد نا تجاوز کوئے دا خدا حد نا تجاوز دی دا خودیر الوی گناہ دا خودیر عظیم گناہ دا او ما دا دی وقت سر دی قرآن دا آیاتون بعض وقت دی دا غبان دی سلی دی گوری
دی وخت سره ما په دې ګوګل باندې ورکړم د دې ګناه د دې لیواتت د ګناه دنیاوي څه نقصان دی نو د لیواتت چې کوم سړی کوي بچهبازۍ چې کوم سړی کوي او د هلاکانو دا کار چې کوم سړی کوي د ده اخري انجام د موجوده وخت کې ډاکټران لیکلي چې د دغه لیواتت اخري انجام کینسر دی دا سړی به په کینسر مري د باندې به کینسر لګي نو دنیاوي هم نقصان دی او اخروي هم نقصان دی ځکه الله وی بل انتم بلکې تاسو قوم داسې او قوم مسرفون چې د حد نه تجاوز کوونکي څومره ښکلی بیان ورته حضرت لوط علیه السلام قوم څه جواب ورکوي وما کان جواب قومه نو جواب د قوم چې خمن به ومنو نه به کوو دا کار به نه کوو د دې ګناه نه به ځان وساتو نه دا نو الا مگر جواب دا و چې ان قالو دوی ووي اخرجوهم وباسئ من قریتکم د دې خپل کلي نه د لوط علیه السلام جلا وطنې کې هم د دې خبرې کوي انهم بشک دوی اناس داسې خلق دي یتطهرون چې ځان پاک ساتي دا څنګه چې موږ پښتانه وایي ډېر پاکې دی ډېر ځان پاک ساتي عذابونه رالل دلته خو مختصر بیان دی تاسو ته مو وي په 12مه سپاره او 14مه کې او په 19مه کې او په 20مه کې دا بیان بیا ډېر په تفصیل سره دی فانجیناه من نجات ورکوه حضرت لوط علیہ السلام تا واهله او د چکم نسبی او روحانی آلو چې چا پیمان وروړو او وی ټول لمنګ نجات ورکو الا امراته مگر بیبی من غرق کړه اگر چې د پیغمبر بیبی دا خو ایمان نشتا تقوا نشتا د پیغمبر تابعداري نشتا کلوی شان پیغمبر لري خو چې انسان داغه په نقش قدم نزي تباہ برباد دی الا امراته مگر بیبی دا کانت وا من الغابرین درست پات کی دن کولا ما تاسو وی چې حضرت جبرئیل علیہ السلام وته تاسو برست ګوره نه دی رست قوم تکتل مثلا بیا عذاب راغی او یو خدای بچ کړ عذاب سو دلته یو عذاب دی نور عذابونه بیا په 14مه کې پورا راغلي دي وامطرنا منغ باران علیهم پدوی باندې مطرن په باران سره او دا باران د اوبونو دا د کانو باران مصومتن عند ربک الله وما نخدار کړی و نخ پېښوي وی الله اکبر بل ذکر کړی وامطرنا من غرور عليهم قديباني مطرا باران دکالو فانظر اي ما توي تا توي او د دې درس هغه نتیجه او د دې درس هغه اخذ او د دې درس هغه پیدا اوس موږ تاسو ته بیانې چې فانظر تا توي ما توي وګورا اي سامعا اي قائلا اي وينكيا اي اوریدونکیا اي د قیامت د رضی پورے خلقو فانظروا گورے کیفا سرنگی کان شو عاقبت انجام سنگا شو دچا المجرمین د مجرمانو انجام سنگا شو اللہ دے منگا ہوتا صدق بالقہر و دا غضب نو ساتی صدق اللہ مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار